أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د سورة فاتحه ابتدائی آیاتنا پاغی کې د الله پاک حمد و ثنا بیان شوا، د الله پاک صفات بیان شو، رحمان رحیم، د الله بڑائی او لوی او بادشاہی مالک یوم الدین کې بیان شوا، او بیا د بندگانو د طرفنا د الله پاک د عبادت کولو او د الله پاک نه د مدد غوښتلو دعا ذکر شوه. اوس په دې باقی آیاتونو مبارکو کې ټوله دعا ذکر ده، او په دعا کې د هدایت ذکر دی چې اے الله مونږ ته د هدایت سمه لار وښایه. هدایت په عربی ژبه کې په دوو معنو باندې استعمالیږي. یو معنی ده اراءة الطریق، لار ښودل، د لارې رهنمایي کول. مثلا یو کس تپوس وکړي چې زه فلاني ځای ته ځم، کومه لار اختیار کما، نو چاته لار معلومه وي هغه ورته لار وښیي چې داسې مخامخ لاړ شه، بیا به ښي طرف ته تو شي، بیا به دې خوا تو شي، نو هغه ځای ته به ورسې. دې ته ویلی شي اراءة الطریق. او یو د هدایت معنی ده ایصال الی المطلوب، هغه مطلب او مقصد ته انسان رسول. چې کوم یو کس تپوسي کې فلاني ځای ته ځم، دی ورته وایي ځم داسې ځم په دې طرف باندې، زه به در سره لاړ شم، نو دی ورسره لاړ شي او هغه ځای ته ورسي، نو دې ته ایصال الی المطلوب ویلی شي. نو اراءة الطریق دا کار دا د انبیاء علیهم السلام دی، او بیا د انبیاء علیهم السلام وروستو د علماو د نیکانو خلقو کار اراءة الطریق، د صحیح لارې رهنمایي کول، تعلیم ورکول، لار ښودل چاته. او کوم ته چې ایصال الی المطلوب ویلی شي چې هغه د هدایت دویمه معنی ده، او دلته دغه معنی مراد ده چې اے الله موږ د هدایت په لاره باندې ثابت قدم اوساته، چې موږ مقصد او مطلب ته ورسیږو چې هغه د الله رضا ده، هغه جنت ته داخلېدل دي. دلته دې سوال شوی دی. او اراءة الطریق دا خو د انبیاء علیهم السلام کار دی، خو ایصال الی المطلوب دا د الله کار دی. ځکه الله پاک خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قرآن مجید کې فرمایي انک لا تهدی من احببت، تاستا چې څوک خوښي او ته وی چې دته د هدایت وشي، نو ته دته هدایت نشي کولی، ولکن الله یهدی من یشاء. الله چې چاته هدایت کول غواړي نو هغه ته به هدایت وکړي. نستا کار اراءة الطریق دی، او ایصال الی المطلوب، مقصد او مطلب ته رسول د یو انسان دا د الله په اختیار کې دي. دلته د هغې هدایت دعا غوښتلی شوې ده. اراءة الطریق خو الله پاک کړی دی، ټولو خلقو ته د هدایت لارې ښکاره دي، ښودلي شوي دي ورته، خو څوک یې قبلوي او څوک یې نه قبلوي. نو چې دا څوک یې قبلوي دا د الله پاک په توفیق سره یې قبلوي. الله پاک وغواړي د هغه دپاره د هدایت فیصله وکړي، نو هغه ته هدایت وشي. نو دلته
د اهدنا الصراط المستقیم معنی دا ده چې ای الله تا خو موږ ته د صراط مستقیم لار ښودنه کړې ده، لار دې موږ ته ښودلې ده، خو موږ په دې باندې روان او ثابت قدم وساتې چې تر آخر وخت پورې موږ د هدایت په لاره باندې کلک او مضبوط ولاړ یو. نو د صراط مستقیم دعا پکې غوښتل شوې ده او صراط مستقیم حق لارې ته ویلی شي چې کومه الله ته رسېدلې ده، د الله رضامندۍ ته رسېدلې ده، جنت ته رسېدلې ده، نو دې ته صراط مستقیم ویلی شي. او د دې نه علاوه چې نورې څومره لارې دي نو هغه د ګمراهۍ لارې دي، نو د هغې نه پناه غوښتې ده. بیا په صراط مستقیم باندې کم خلق روان دي؟ نو هغې ته انعام یافته خلق ویلی دي چې ای الله چې کوم صراط مستقیم منګ غواړو نو د هغې خلقو لاره غواړو چې کوم خلق تا په هغې باندې انعام کړی دی. اوس قرآن مجید دا په خپل تفسیر په خپله بیانوي په قرآن مجید کې، او د ټولو نه بهتر تفسیر هغه وي چې د قرآن مجید تفسیر په قرآن مجید سره وشي. نو بل ځای کې الله پاک د انعمت علیهم منعم علی چې چا باندې الله پاک انعام کړی دی او په صراط مستقیم روان کړي زموږ نه مخکې تیر شوي دي هغه خلق، نو د هغې څلور ډلې ذکر کړي دي. انعم الله علیهم، الله پاک انعام کړی دی په هغوی باندې، من النبیین چې هغې کې یو ډله د پیغمبرانو ده، والصدیقین دویمه ډله د صدیقینو ده چې د پیغمبرانو تصدیق یې کړی دی، والشهداء دریمه ډله د شهیدانو ده چې هغې د الله په لار کې د جهاد په میدان کې د خپل ځان قرباني ورکړې ده، والصالحین او څلورمه ډله د نیکانو خلقو ده چې هغې هر وخت د الله په تابعدارۍ کې مصروفي، هر وخت د الله پاک د نافرمانۍ نه ځان بچ ساتي، دغې ته صالحین ویلی شي. نو د انعام یافته خلقو څلور ډلې موږ ته وښودې چې حضرات انبیا علیهم السلام، صدیقین، شهدا، صالحین دا انعام یافته خلق دي. نو تفسیر موږ ته الله پاک په خپله بیان کړ چې انعمت علیهم نه مراد دغه څلور ډلې دي. نو دغې څلورو ډلو لار هغه په دې ځای کې په دعا کې الله پاک موږ ته طریقه ښودلې ده چې تاسو د دغې انعام یافته خلقو لار د الله پاک نه وغواړئ، او څوک چې د الله نه غواړي د الله په خزانو کې کمی نه راځي، د الله په خزانو کې کمی نشته دی، الله پاک ورکړه کوي ورته. نو چې کله د انعام یافته خلقو لار موږ وغوښتله نو بیا دوه ډلې داسې دي چې هغه په ګمراهۍ باندې دي، په غلطو لارو باندې روان دي. نو یو ته مغضوب علیهم ویلی دی چې د الله غضب شوی دی په هغې باندې، نو د هغې خلقو لاره موږ نه غواړو. او دویم دوالین ګمراهان، وی د ګمراهانو خلقو لاره نه غواړو. نبی علیه السلام د دې دوه ډلو تفسیر په خپله بیان کړی دی چې مغضوب علیهم نه مراد یهودیان دي او د دوالین او ګمراهانو نه مراد عیسایان دي. مغضوب علیهم چې د الله غضب شوی دی په هغوی باندې، او غضب پښتو کې موږ ورته غصه وایو چې د یو انسان د انتقام جوش او جذبه پیدا شي چې د سړي نه انتقام او بدله واخلي، دې ته غضب ویلی شي په عربی کې. نو دغه خلق چې دې ته غصه ولې دی الله پاک یهودیانو ته، ځکه چې دې پوه دي، دې سره آسماني کتاب موجود و، په هغې کې د نبی علیه السلام علامات او نښې موجود وي، او دې سره د علم سره د پوهې په نبی علیه السلام باندې ایمان را نوړو، ځکه د دې تجارت ته پکې نقصان رسېدو، د دې سردارۍ او مشرۍ ته پکې نقصان رسېدو، دی به په مدینه منوره کې د خلقو فیصلې کولې، هغې ته پکې نقصان رسېدو، او دی د مدینې منورې خلق خپل وینځې او غلامان ګرځولي وو، دا ټول نقصان دی ته رسېدو. نو دغې د دنیا د نقصان نه د بچ کېدلو دپاره د آخرت نقصان ځان له غوره کړ. نو دوی پوه او سره د پوهې ایمان نه راوړو. یو یهودي د تورات عالمو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د ترور وه، د پلار خور هغه هم د تورات عالمه وه.
نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته ترور ویلیو چې یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مکې مکرمې نه هجرت کوي مدینې منورې ته به راځي او په تورات کتاب کې د هغې د ملګرو لباس د سپین رنګ لیکلی چې هغې به سپین لباس اچولی نو چې دا پیغمبر کلم راغی نو ته فورا د هغه خواته ځان ورسه او ایمان پرې راوړه نو فرمایي چې زه یو ځل د کجورو په باغ کې وم د کجورې ونې ته ختلی وم او د کجورې دانې مې راشکولې کجورې مې راشکولې په دې کې چې ما وکتل یو خوا بل خواته نو ما ته هغه سپین لباس والا خلق په نظر راغلل نو یې ترور مې لاندې ناسته و هغې ته مې وویې چېرې یوه ډله د مکې مکرمې د طرف نه را روانه ده او چې کوم ملګري ورسره دي ټولو سپین لباس اچولی دی ما ته یې وویې چې راکوزېږه دا هم هغه ډله ده او زر ځان ور ورسوه نو زما د کجورو دانې په لاس کې وي د خوشحالۍ نه زر زر راکوز شومه هغه کجورې مې په هغه ځای کې پرې نه ښودې هغه مې لاس کې راواخیستې او راغلم د نبي علیه السلام سره ملاقات مې وکړو او مخامخ شوم ورسره نو چې په تورات کې کوم علامات او کوم صفات او نښې د نبي علیه السلام ذکر وي هغه ټولې نښې هغه ما په نبي علیه السلام کې ولیدې او دی وی اعلمو زه په دې خبره باندې پوه شوم چې د ده دا مخ مبارک لیس بوجه کذاب دا د یو دروغجن انسان مخ نشي کېدی دومره ښایسته شکل او صورت والا انسان مې ولیدو دومره ښایسته اخلاقو والا دومره ښایسته صفاتو والا چې داسې انسان مخکې چېرته ما نه و لیدلی نو ما وویل چې دا هم هغه پیغمبر دی او په دغه موقع باندې نبی علیه السلام صحابو ته د کومو خبرو تعلیم ورکو نو یې څلور خبرې ورته ذکر کړي یو دا افشو السلام چې تاسو سلام عام کې سلام خور کې هر چاته سلام وکړي او دویمه خبره واطعموا الطعام او تاسو په خلقو باندې خوراک وکړي او دریمه خبره وصلوا الارحام د خپلوانو د خپلوۍ حق ادا کړي او څلورمه خبره وصلوا باللیل والناس نیام د شپې په اخره حصه کې را پاسېږئ د تهجد مونځ ادا کړئ په داسې حال کې چې نور خلق ودی نو تاسو را پاسې یو څو رکعاته د تهجد مونځ ادا کړئ نو بیا د دې نتیجه او فایدې بیان کړي ده په دې حدیث مبارک کې تدخلوا الجنة بسلام تاسو به جنت ته په سلامتیا سره داخل شئ نو دا حدیث مبارک ما د نبی علیه السلام نه واورېدو او په دغه موقع باندې ما ایمان راوړو نو دیم یهودي عالم د تورات کتاب خو د په عملو په خپل کتاب باندې نو د هغې کتاب په رڼا کې چې کوم صفات ذکر و هغې په نبي علیه السلام کې ولیدل فورا ایمان راوړو او اکثریت یهودیان هغې منافقانو یا په خپل یهودیت دین باندې پاتې شوي نو مغضوب علیهم نه مراد هغه یهودیان دي نو دې سره د علم او سره د پوهې د الله د کتاب نه د الله د پیغمبر نه انکار وکړو ایمان را نوړو نو د الله قهر او غضب هغه دې ته نورم په جوش کې راغی او دې د الله د قهر او د غضب مستحق ګرځېدل او ضالین نه مراد عیسایان دي نو عیسایان هغه بې علم و هغې سره علم نو پوه خلق په هغې کې نو د لا علمۍ په وجه باندې هغې ګمراه پاتې شو نو بیا مفسرین فرمایي چې د ګمراهۍ دوه طریقې او دوه لارې دي یو لار دا چې انسان ته علم وي پوهه ورته حاصله وي خو د ضد کولو په وجه باندې حق نه قبلې نو دا یهودیان دي او دویمه لاره د ګمراهۍ هغه د لا علمۍ په وجه باندې چې انسان ته علم نه او پوهه نه او د ایمان را نه وړي نو دا یو ډله مغضوب علیهم دا یهودیان دي او دا دویمه ډله د ضالین دا عیسایان دي نو د دواړو د ډلو د لارې نه پناه غوښتلې شوې ده چې د یهودیانو د لارې نه هم پناه غواړو او د عیسایانو د لارې نه هم پناه غواړو د دې سوره فاتحې په آخر کې آمین ویل دا سنت طریقه ده د نبی علیه السلام نه ثابت دی آمین ویل د سوره فاتحې په آخر کې خدا د قرآن مجید جز او حصه نه د آمین ویل دا سنت عمل دی جبرائیل علیه السلام چې کله سوره فاتحه راوړله او د نبی علیه السلام ته ورکړل دا ټولې ورته تلاوت کړله نبی ویل قل آمین نبی علیه السلام ته وویل چې ته آمین ووایه نبی علیه السلام د دې صورت په آخر کې آمین ویلی دی آمین معنی ده ای الله زمونږ دا دعا قبوله کا
نو سوره فاتحه دا ټوله دعا ده. نو و ایاک نستعین دعا شروع کیږي د هغې نه مخکې د الله حمد او ثنا بړی صفات بیان شوي دي او بیا دعا شروع شوې ده. نو د کمې دعا چې وي موږ په دې سوره فاتحه کې غوښتنه وکړه، موږ دا سوال وکړو، دعاګانې هم وغوښتې، نو ای الله دا دعا په خپل فضل سره په خپل مهربانۍ سره وی دا زمونږ په حق کې قبول که. او یو کس ډیر په عاجزۍ سره دعا غوښتله، نبی علیه السلام په یو لاره تیرېدو، یو کس ډیر په عاجزۍ سره او په جړا سره دعا غوښتله. نبی علیه السلام وفرمایل که دی په دې خپله دعا باندې مهر ولګوي نو د ده دا دعا به قبوله شي. چا تپوس وکړو چې مهر لګول څه شی دی؟ وی فرمایل د دعا په آخر کې آمین ویل. چې چا دعا په آخر کې آمین ویل نو دا په دې دعا باندې مهر ولګېدو او د ده دا دعا به الله پاک خامخا قبوله کړي، ځکه دعا یې وغوښتله او بیا د دعا د پاسې بله دعا غوښته چې ای الله زما دا دعا قبوله که. نو آمین لوستل دا په دې تلاوت کې مشته دی او دغه شان په مونځ کې انسان سوره فاتحه لولي نو په هغې باندې هم آمین ویل شته دی. که امام دی هغه به هم آمین وی او که مقتدیان ولاړ دي شاته نو هغې به هم آمین وی. او ځان لمونځ کوونکی خو سوره فاتحه هم وی، نو څوک چې سوره فاتحه وی نو هغه به هم آمین وی، او کوم مقتدیان چې شاته خاموش ولاړ دي سوره فاتحه یې واورېدله نو هغې به هم آمین وی. په جهر باندې آمین ثابت دی او پټ آمین ویل دام ثابت دی. اختلاف صرف په افضلیت کې دی. امام شافعی رحمه الله فرمای چې په جهر سره آمین ویل دا افضل او غوره دی، او زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای چې آمین دعا ده او دعا پټ په پټه باندې خلق غواړي، نو پټ په پټه باندې آمین ویل وی دا غوره او بهتر دی او جایز دواړه دي. امام ابو حنیفه رحمه الله آمین بالجهر ته ناجایز نه دی ویلی، او امام شافعی رحمه الله په پټه باندې آمین ویلو ته ناجایز نه دی ویلی، یعنی دواړه جایز دي. په اختلاف صرف په دې کې دی چې افضل په ښکاره باندې دی او که افضل په پټه باندې دی. اهدنا اوخایه موږ ته او ثابت قدم پاتې که مونږه الصراط المستقیم په نیغه لاره د هدایت باندې. هغه کومه لاره ده د هدایت چې نیغه لاره ده او مونږ یې د الله نه غواړو. صراط الذین لاره د هغې کسانو انعمته چې تا انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې چې هغه څلور ډلې ذکر شوي. غیر المغضوب علیهم او نه لار د هغې کسانو چې غضب شوی دی علیهم په هغوی باندې چې هغه یهودیان دي. ولضالین او نه لار د ګمراهانو چې هغه عیسایان دي. اهدنا الصراط المستقیم منګه په نیغه لاره د هدایت باندې ثابت قدم پاتې که. صراط الذین لاره د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې. غیر المغضوب او نه لار د هغې کسانو چې غضب کړی شوی دی علیهم په هغوی باندې. ولضالین او نه لار د ګمراهانو. آمین.